او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو خبره ده کوم ملکان پیغمبر مبارک فرمایي چې د جینکو سره ځان یو شان کوي په شکل کې په جامه کې په ویښتو کې د جینکو قسم مې دی په خدای حدیث کې راځي چې حضور پاک په دې خلکو لعنت ویلې دی خیره کړې ده خیره د پیغمبر خیره ده لعن الله المخنثین من الرجال لعن الله المخنثات من النساء لعن الله المشبهين من الرجال بالنساء لعن الله المشبهات من النساء بالرجال لعن الله المترجلات یو نه ډېر حدیث دی هغه ښځې چې هغې د هلکانو سره جامه یو شان کوي د هلکانو په شان جامې اچوي د هلکانو په شان ویښته اچوي د هلکانو په شان څپلۍ اچوي د هلکانو په شان چال کوي پیغمبر خیره کړې ده وي خدای دې پې لعنت واقع کوي لعنت ډېره لویه ګناه ده چې خدای دې د خپل رحمت نه لرې کړي هغه هلکان چې د جینکو پیښې کوي جینکو په شان ادا کوي د هغې په شان جامې اچوي د هغې په شان لباس د هغې په شان وضع قطع ګرځېدل د هغې په شان ټیټ کمیسونه پیغمبر فرمایي په دې هلکانو د خدای لعنت لعنت نو چې په کومو جینکو هلکانو پیغمبر لعنت ویلی دی ښه د ورځ به کوم ځای ومونې ښه د ورځ به کوم ځای ومونې د پیغمبر خیره یو اسم کې یو نیک سړی خیره وکړي نو خلک یریږي یو عالم خیره وکړي قیریږي قسم په خدای حضور پاک خیره کړی